د افغانستان اسلامي جمهوریت د 1295 غڼه حکم پر اساس په لغمان ولایت کې د 19 وژل شو او شپږ اویا ټپیانو کورنۍ باندې څه باندې 15 میلیون افغانۍ مرسته وویشل شوه. په لغمان کې د 19 شهیدانو او شپږ اویا زخمیانو کورنۍ ته چې د مخالفینو د جنگونو له امله زیانمنې شوي وي هغه نقدي مرسته چې د اجرایي ریاست د یو ځانګړي حکم پر اساس هغوی ته منظور شوې وه. د غرض مرسته شویو کورنیو له یادې مرستې د مننې ترڅنګ د نورې مرستې غوښتنه هم کوي. نو موږ سره دولت کومک وکړو، نو هیله ده چې زموږ سره نور هم کومک وکړي او دغه جنګ او جدل زموږ له ملک نه ختم شي. په دې وطن کې امنیت د صلح راشي او دا ورځنه دا یو بل سره جګړه دا له منځه لاړ شي، ټول په یو وطن کې له کورونو غوندې ژوند وکړو. په ورته مهال په یاد ولایت کې په 1450 راستنو شویو کورنیو چې تازه له ګاونډي هیواد پاکستان راستانه شوي دي د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. دغه مرسته دغه ولایت په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست په هلو ځلو پر دغه کورنیو وویشل شوه.